سوال دا دی چې یو سړی ښځه لري او د بهر ملک د ځي سفر دپاره څونه وخته پورې سفر کولی شي؟ جواب دا دی چې عمر رضی الله تعالی عنه په خپل دور خلافت کې د دوی دپاره 4 میاشتې مقرر کړي وو چې د 4 میاشتو نه به زیادت نه کوي، ځکه د دې نه وروسته د فتنې خطره شته، امکان شته د لحاظه د دې نه زیادت پکار نه دی. سوال دا دی چې زمونږ معاشره کې چې کوم عادت دی چې خلک د سټ یختان وخوري او مخې ته سونډې پرېږدي، دا څه حکم لري؟ جواب دا دی چې دې ته قزع ویلی کېدلی شي او دا ناروا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ماشوم ولیده چې د هغې د یختانو بعضې حصه خرولی شوې وه او بعضې حصه چې دی هغه یې پرېښودل شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې احلقوا کله او اترکوا کله، احلقوا کله او اترکوا کله، یا ټول وخوروئ یا ټول پرېږدئ. په لحاظه دا طریقه چې د سټ یختان یا د سڼو یختان وخوریل شي او باقي پرېښودلی شي، نو دا طریقه ناروا ده، د دې نه حدیث کې منع راغلی. د قزع ته نږدې طریقه دا هم ده چې فوجي کټنګ ورته ویلی کېدلی شي چې د څټ او د څڼو یختان ووهلی شي چې خریلو ته نږدې شي او نور یختان بلکل پرېښودلی شي. دا طریقه هم جایز نه ده، قزع ته نږدې طریقه ده.